چاته سر وسخاوي چاته سر وسخاوي په دوکاندارو قرضدار د پټو والا قرضدار د ویانو والا قرضدار خلک څه خبرې کوي بس خلک دغه خبرې کې سار دي ما هم راځي زه رضوي لپاره یو ته سوال کړی کله بل ته سوال کړی او بس زما به زړه ډېر زیات پولې مخامخ ترنګ نه دغه نه ښه یو نو خلک څه نه وایي زما دغه ارمان چې زما زوی الله ښه کړي او زه دله بس سکول ته یې روان کړم پیسې هم پرې نه شم د اختر زبرګه ورځ به زما په زوی به وینه راشي نوې جامې واچي پیسې هم نه کېږي بسم الله الرحمن الرحیم دا اشنغر د صاحبه سټیشن کورونه اسلام آباد ته وای او دا الطاف دی د دوه بچیان دي یو لور او یو دا زوی دیارلس اپلیشن ولر دي سر کړی دي سرمنه مسره دا سړی دون استړی دی چې د سره دوی مدرې خبره کې د خپل بي وسه د لاسه بل دنیا ته لاړ شي دغه پورته کوم زمو مرستيال شي دا کورم دغه نه دلته او جی دا کانی جی په دې د څو مرلې ځای دی جی دا 15 مرلې کور دی 15 رویانو په بس یو مرله ده او جی 15 نه 15 مرلې کور 15 مرلې کور او یو مرله ها جی وخت څنګه تیریږي دا بس یې چې په دغه وخت دغه تیریږي چې بس وخت ډېر سخت بس روان دي ولې چې بس موږ دیاړي نو دیاړي کې چې خبره چې موږ نشو برابرول بس الله په پردې چولې غلین دی روان دي او ماشوم د دوی پټه ته خو بيخي نشو رسیدي ولې اکثر پکې چانه قرضدار کله چاله سو چاته سر وسخاوي چاته سر وسخاوي په دوکاندارو قرضدار د پټو والا قرضدار د ویانو والا قرضدار او بس هغه ژوند روان دی بل دې وجه تاسو لا اطلاع درکړه چې موږ لراشي چې داسې څه دا دوی چې ماشوم خو قرضدار او چې زموږ د وخت کوم 50 روپۍ قرضدار یم دا سم جرم مت په مفروره کې ګرځي او جی بس یار بس جی بس ورغوټه کینو څه کله یو باندې کړي کله بل باندې کړي تاسو نوم دی حاشر حاشر او سکول ته ځي کنه ځي نه ځه ولې سکول ته نه ځي شنو ته سر دی خوګ دی وای سر کې څه چلی زویا بلاک لا پریوتو ها ته تر سر لګرخ کارکا دا زخمی دی خوري څونه بچیان دي چې بس دا مې مشرې زوی دي او پسې مې بلې جنې هم وفات شوې ده څلور بچي مې ریایي وفات شوي دي بس ایم د علاج د لاسه پاتې ویم وفات شو په کوم رنځ و بس جی بس پیدا به شو بس شپه کې به مو خامخا مړ شو زموږ د ستنې ضرورت وخت په بس رانه تېر شو بس په هغې وجه رانه به مړ شو زما روینې ګروپ جدا دی بچي به رانه په دې مړ شو درې مې جینکې مړې دي او یو مې هلک وفات شوی دی او یو مې رامشارې زوی دی بس د پړه داسې کړو چې بس پړم به سره غټې پولې ولاړې دي بس څلور خښ کړي دي څلور مې وفات شوي دي او یو مې دا دی بس موږ بیا هم شکر وباسو چې عزویم دی الله هم د ده ته جمدي ساتي چې موږ دله څه وکړو زه بله ورځ هسپتال ته بوتلو ډاکټرانو را جوابي کړم راته وایي 6 لکه روپۍ راوړه زه به دله اپریشن وکړم خو زما د وس نه بیخي بار ده زه نشم کولی ډېره ستړې شوې زه ډېره زما راځوي د 9 میاشتو خوږ شوی د ده د 7 کال روان دي په دې 7 کالو کې زه په کور کې ناست یم نه په ګرمۍ پېښ یم نه په ژمي پېښ یم چې ګرمي څه ته وایي او ژمي څه ته وایي دا ما داسې تېر کړی پرون هم زما په زوی داسې وینه راغلې وه چې داسې څوک څاروي حلال کړي داسې هم نه چې بس زما په زوی داسې وینې بهېږي بس په دې وخت ما باندې ډېره زیاته سخته ده ما له یسو کلاس کې مې پیسې نه راکوي زما د زوی له علاج وکړي دا مې مشرې زوی دی په ده باندې مې ډېر زیات دردېږي
چې بس الله دې ښه کړي زما دغه ارمان چې زما زوی الله ښه کړي او زه دله بس سکول ته یې روان کړم او دې همدغه دیاړۍ کې بس نور بس داسې دغه دیاړي کوي د کور خرچه هم پرې نه چلېږي زما د زوی نن هم وایي چې پټۍ نشته رقۍ نشته د پرونی پټۍ را د ټوپ وس مې نه کېږي د ټوپ د میاشت چې وایي چې د 8,000 روپیو د ټوپ او پټۍ لګي د پټۍ د هېڅ نه کېږي پردي سره وکړله پارسه مې ستړی شو خو بس نه کېږي ډېره زیاته ګرانه نفر خو د خانانو ډک دی بس د خانانو ډک ته خو ړونه الله ورکړي نه دي چې لکه مال خالر سړي شو خو چې انسان لړ ورکړي نو په بل مسلمان بړ خفه کړي نه ته دا تړته کې او جړه چاته کوي ستا د جړه د اورېدو څوک شته څوک نشته بس حق الله ته جړا کوم فریاد کومه بس د الله نه مې هېڅوک هم نشته بس دغه اسرم ده او دا یو وزر سړی هم نه بس دا یو سره ستړی مې په دې هفته کې د 2 هفتې دیاړي کړې ده او دا 2-3 ورځې راسره کور په هسپتالونو مړه ستړی شو کله دا یو نه راله یو له ورکوله بل نه راله بل له ورکوه او د دې علاج پرې هغه کوم خو بس پیښې مې ورته بس نه کېږي دلته په علاج څونه خرچه راځي خور دا د په علاج اوس 1 लाख روپۍ راته پلاک سرجي والے وایي او یو اپریشن دی دی چې شاته سرمن ټوله تله دا امه ته راولو د دې ټول 6 لک روپۍ راځي ټولې او دا د سکین مسله د سرمنې سرمن مسله دله ما دیاله اپریشن کړی دي دله ما دیاله اپریشن لویدن نکو راته به وینن به مړ یو سبا به مړ سپدی دي کې دا دیاله اپریشن وشو ستا دا اړه خو به ویلي ختمي اړه مې ختم دی خو بس څوک هم بس دا زوی مې څلور بچي دي مړي 4 بچي مې مړه دي او هغې کې بس خلک وی خبرې م راپسې کېږي هغه م راپسې خو زه یم زما خو ته شته خلک څه خبرې کوي بس خلک دغه خبرې کې سار ځي ما هم راځي زه رضوي لپاره یو ته سوال کړی کله بل ته سوال کړی او بس زما به زړه ډېر زیات پولې مخامخ ترنګ نه دغه نه ښه یو نو خلک څه نه وایي زه را 3-4 ورځې لکه ډېره زیاته د په لړزان مې تېرې کړې یا به د کور خرچه برابروم یا به د دې ماشوم علاج یا پټۍ څه برابروم نشم رسېدی ورته نشم نه په اختر پېښم نه په شوګدر نه په روژه پېښ پیسې هم پې نشم د اختر زبرګه ورځ به وي زما په زوی به وینه راشي نوې جامې واچي پیسې هم نه کېږي زما زیره ژوند په خوږو پې نه شو او ته نه زه پې شم زه په خپله سخته پیسې هم نه یم خو زه رضوي په سخته خفه یم پرون هم د دنیا وینې هر څه ما پاک کړي کړي مې دي وینې هر څه مې پاک کړي خو زما تر نن ساعته پورې دا اړه مې سم بار روزي چې خدای د پټۍ وس مې نه کېږي چې زه هسپتال ته بوځم دوی وله پټۍ وکړي خپله وله پټۍ هر څه کوم خپل همت ورته نه پرېږدم دا د پټۍ باندې د ورځې 2-2.5 روپۍ راځي نو یم نشم رسېدی نشم ښکلې چې بېوسې شي میراتې شي دا درنې چې بهر وځي نو خلک ورپسې بیا خبرې کوي وایي الطافه تا سره خو جنازې دي چې به دغه ژوند زموږ تېرېږي خو جنازې دي خدای او جی به دغه ژوند زموږ تېرېږي غریبي ته د بس مخامخ یې او جی تړلی ماشوم اخلي د اپریشن په وخت کې مورې ماله چې مورې ماله ډوډۍ پای ورځ زموږ سمه روچې اپریشن پر زم دی وږي اوږي او بس د ګریوان به مې راکاږي مورې مانن مړ کوي مورې مانن مړ کوي هغه ورځ زما نه نه هېرېږي د ګریوان نه به مې راکاږي دا ساعت زما باندې نه تېرېږي دا یوه سخته ما نه نه هېرېږي تر زه مرګه پورې به ورسم خو ستا سختې به زما نه هېرېدی شي دا دې لور ده او چې دا خو مې ټیک ده او شکر دی دا صحیح ده دې خوراکې د دې خپل بچوړي وینې پاکې کړې خو د دې اړه هم د وینو ډک دی د هغې نه هم څاڅکي بهېږي ابه څنګه وچوي راکړه خپل نمبر ساده نمبر دا واتساپ 0317 99 421 دا واتساپ ته او بل نمبر ساده دی 0316 575 49 70 زه به طارق خان ته یم چې دا نمبر هم واخلي ډیره مهرباني طارق خان الله دې خوشحاله کا زه چې ګپ کې راشم زه طارق ته تاریکي وایم دا د مینې نه دا سړی بل بچیدار دی اکثر زه دلته چپ ولاړم خو هلته یې بلا په سترګو کې ځي طارقه ستا دا کیمرامیني نه ده دا د فلمونو د ډرامو نه ده ستا دا کیمرامیني چې ده که نه دا به ستا دنیا و آخرت ښه کوي او تا نه را پیدا ستا بچي به تا ته دعا کوي چې زما داجي چې سحر وځي نو چا اوښکې وچوي ډېره مننه طارق خان
دا ځان سره کې را باچا ډېره شکریا خوراکه ستاسو دا نمبر مونږ ورکړه د واتس اپ او مساده ټیک تا دا نمبر به چلیږي او د درې سلو ورځو کې بس تاسو دا پروګرام چلی او ټول دنیا کې بخور شي نن نه پس ته خوراکه دا وګڼه چې ته بجاړې نه حاجی نن نه پس زماره زوی د علاج وشي بس دغه دا لوګه نه تندهدار څه به تېر کړو زماره دې زوی را سخت دی بس تا نه څوک وایي دغه شان چې بس روزانه به راشي دا کال شان لا متراو شو به دغه ټول جلاګانې مخ سال لاړ شي چې بچته چې ویني پیرا بهیږي بس دغه شان ورته ګورو لکه د لیونو یې پته نه دا ډېر دا ویني رحمت ویني پیراماتي بس هم داسې پې بهیږي لکه چې زموږ په خپل هم کمزوري لکه زه په باټي دې تېره کړې ده او لکه دیالي کول هم نشم خو څوک بغیر د مزدورۍ نه کېږي که په سخت دی که په هر څه خو بس هغه ټیم بس لکه دیالی ځان نه سو سام بې کوره کېږي یو شي بعد وخت داسې وزن پکې رایي چې سام ورته بې کوره شي نه شو کولی خو چې څوک غریبي ده چې نه یې کړو نو څه به کوو زه خوراکه ستاسو غږ مې پورته کړ او پهله الله ته مې کېښوده ښه د دنیا خلک خو سم نشي کولی د دنیا خلک څه کولی شي صاحبه خو چې الله رحم وکړي او الله چا سره ښېګړه کول غواړي نو هغه بیا دا اوس توفیق هم ورکړي چې په ماتو تمبو را دن نشي او وړو سره ودرېږي دا خپرونه سرته رسي د دې دعا سره و چې څه دې وخوړل دا سته او دا څه چې واچول دا هم سته او دا څه چې دې تقسیم کړل همدغه سته باقي چې څه ګټلي دي د بل چې به پاتې شي نو دا چې څه لږ ډېر د سره دي پای کې لږ حصه د دې اړستړو کې چې د حاشر علاج وشي دا فزته زخه زاله د لاره الله دې روز خکا دا دردونه دي او غمونه دي څوک په داسې چې چا درد او غم به کم کړي بس څوک په ځان کې دا ځای ویني نو هغه دی دا ځان سره دا خبره تعویض کړي چې ورځ به دی ښه انشاءالله په دې حالاتو کې څوک د چا درد او چا تکلیف کموي دغه سړی خپل مقام ته هم رسي دا سړی به د ازار نه هم لري